ګرو دلته کې د پیر بابا د مرید چې کوم مرید و د هغې د چلې ځای دی ورځو غار کې ډېر خطرناک ځای دی ګورو چې دا څنګه ځای دی نری غوندې لار ورته تللې ده های های ستړي کړو ډېر مزل مو وکړو چلې ځای دی ورځو چې څوک په ملنګ به پکې وي او که نه ویسې لولو کلاو دی ماشاءالله قرآن مجید هم پکې پروت دی کلاو چې ورشو زه دغه شانته لږ ورځم بیا به ته صحیح تفصیل ګورو که نه دا یو ور دی دا مخې ته ځای غوندې ورسره جوړ کړی تاسو کلاو کې زه ور مخکې شه چې څنګه د چلې ځای څنګه دی ماشاءالله دا ملګرو بره غر کې دا یو مرید د چلې ځای دی هغه بار برنډه غوندې ده خو دننه چې کومه غار دی ته به م ورځو دا وګورئ قرآن مجید پکې هم پروت دی دا جانماز دی غار دغه دی دا غار دی مین غار دا دی دا د غار مخه وه دې غار ته دننه ورځو لوی غار دی ها ښه توره تبه ده پکې ښه دا ځای دی دې ځای ته م لږ ووهه چې رڼا شي ښه دا سامان دی چې اوبه مین ځای دا دی چې ملنګ په دې ځای کې ملنګ چې دی نو هغه چله کوي او په غر کې دننه دا تاسو وګورئ چې انسان پکې په رڼا ورځ یېرېږي دلته کې ځان ته ډیوه بله کړي او عبادت کوي نو دا وګورئ بار به وځو دلته کې ځان سره دا سلنډر هم ایښي دلته چې چای ځان ته کوي ملنګ چې دی نو هغه فلحال نشته په موقع خو مونږ رالو د چلې دا ځای مو وکتو او دلته نه وځو بیا یو څو خبرې کوو ماشاءالله په دې وخت کې هم داسې خلک شته چې ځان ته یې داسې عبادت ځایونه جوړ کړي چې خلک ورته حیران شي استاد جي لږ دې خوا وګورئ دا د چا ځای دی دا د درګۍ کړي چې کوم دی دا نوم خو یې راته چې کوم دی دا امراض دی چې کوم دی هیر دران خو درګۍ کړي یو ملنګ دی دې ځای کې چې کوم دی پاتې کېدلو چلې بیا پکې چې کوم دی دا پخولې نو بس هغه دې ځای کې پاتې کېږي خو زر وخت کې په دې موقع باندې چې کوم دا نشته پته چې دې کړي ته تللی دی که نه چې ته بازار ته بیمار بازار ته تللی دی اوس هغې نه خدای عالم دی خلک کوي چې کړي ته تللی کېدای شي راشي د شیبه ساعت کې عبادت ته دلته راځي به دلته کېږي دا د کوم ملنګ مرید و دا د پیر بابا مرید دی دی ښه د پیر بابا مرید چې دی نو هغه دلته کې اوسېږي دلته چې کوم دی چله کټاوی دا د درګاه د فقیرو منځی ده او د ځای کې چلې پخوي
اوس حاضر موقع بعد نشته درګۍ کلي ته تللی. ښه خو لکه راځي مازدیګر ته شپې ته دلته راځي عبادت ته. مازدیګر چې کوم دی ځان راوباسي دلته کوي ټوله شپه عبادت او دغه کوي ورځې ذکرونه کوي. صحیح. ها مننه ملګرو، تاسو کته دا وګورئ دا داسې ځای دی چې د عبادت دپاره یو د پیر بابا مرید دی، نو هغه ځان ته د عبادت ځای جوړ کړی. دا وګورئ سپاري دي پکې، د الله نومونه دي پکې، او چې د خلکو نه یو سیټ ته راشي دا دلته کې غار دی، په دې کې دننه تاسو ځای ته وکتو مونږ درته وښولو. دننه د عبادت دپاره بیل ځای جوړ کړی دی، په هغې کې چله کوي او بار ځای چې کوم و هغه هم تاسو وکتو. هغه چې دی نو په هغې کې بار ځای کې هغه ذکر کوي، سبق وایي. نو په دې دور کې خو ماشاءالله داسې خلک شته چې هغوی د دنیا د کارونو نه، د روزګارونو نه او دغه مصروفیاتو نه هر څه نه ځان را سیټ ته کي او په غر کې ځان ته داسې ځای جوړ کړی دی چې راشي او په هغې کې عبادت کوي، د الله پاک ذکر کوي. نو دا ویډیو مخکې شیر کړه، ډېر ملګري به داسې وي چې هغوی به دې نه ناخبره وي، چې هغوی خبر شي. او تاسو هم کوشش کوئ چې کم از کم په خپل کور کې داسې سیټ ته یو ځای ځان ته دغه کې په هغې کې د الله پاک ذکر کوئ او عبادت کوئ او په دعاګانو کې مونږ هم یاد ساتئ. د لوی الله په امان.